سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. نن یو ځل بیا کابل ته راغلی یو، داسې یو کورنۍ سره مخ کومه چې په هغې کې یوازې یو ورور ده چې د ګټې ده، لاس یې کار نه کوي. یوه خور ده بیچاره، دمغه ورور خاوند یې معتاد ده، او بله مور ده کونډه ده. ډېری یتیمان ورته تر غاړې دي، هغه د ورور لاس هم کار نه کوي، چره پکې لګېدلې ده او سر کې هم چره ده، بیخي داسې وضعیت یې خرابه ده. راځئ دوستانو ما سره اوسئ چې نږدې ورشو. سلام علیکم مورې، څنګه یې مورې، ښه یې؟ بس ما د بچه ژوند دی تېرېږي، کراري ده کراري ده بچه خوشحاله شي، کامیاب شي بچه. مورې دا ژوند دې څنګه تېرېږي؟ دا حالات چې زه ګورم ستاسو خو ډېر بد. ژوند خدای دې ډېر خرابه دی بچه. دغه ممر دی، دام شپې دي، دام کوټه ده بچه. دغه مۍ به راته پروته دی، د عملیات لګېږي بچه. د ډوډۍ دا رقم نشته دی، لاړه شمه دغه مړۍ ډوډۍ څوک راله راکړه رایې وړمه بچه. ډېر ژوند خرابه دی زویه. د کمبل اریان بچه، د قالین اریان بچه، د ډوډۍ اریان، د چی اریان بچه. باران بچی پری باشلو اکثر بچاچ دلان تو شاک نبو بالغ نا دس کا گندی کمبلوا تو شاک نبو زما راغی ښه، زما پلاستیکونه راټولومه، پلاستیکونه به زه څښاک وینځه، لاس مې په خټو ناولي دي، دا خټې به وکړي یو ځای بل ځای رابندومه، زما په خټو خو دا نه رابندېږي. موږ له خو علاج نه راځي بچه، ژوند هم ډېر سخت دی، الله راباندې ورخپږي، الله زموږ ثواب وکړه. نو بچه هغه مریضه ده، نن یې څلورمه پنځمه ورځ ده چې ډاکټر له دغه کلینیک له ویستو، دوی راله راکړه، نور وس هم نشته چې دارو له وکړو. بس پرته ده راته، الله لوی درته پرته ده بچه، نور څوک هم نشته دی. دغه مۍ به دی، دا مۍ هېڅ څه شی هم نشي کړی، دا موږ ته ګوري خواریان دریان ناست دی. زه د سهار وځم ماښام راځم، کور کې مې شی نشته، اوله نشته، زه د کور سرپرست یم، پلار مې نشته، بندي دي، دا څو ورځې کېږي شفاخانې ته وړی پوډه دي ده چې سهار لاړ شي ماښام راشي، څوک مې په دې ګوري، څوک چې یوه ورځ ما ته چا ښه ډوډۍ رانه کړې، چار څوک راوځي دروازې نه، څوک مې په دې ګوري، زه د دې سوز دی کنځا هم راته کوي، زه اوس هېڅ شی نه لرم کور کې چې ویې خورم. بله پیره لاړم سرنج وانم، اوس مې دا پښه کار نه کوي، زه خټې نشم کولی، شپې نیمه شپه وځم اوبه راوړم خټې کوم، هېڅ شی هم نشم کولی. ډېرې ولګېلا سبا مې خېټه خوږېدله له ډېرې دا واړه وروڼه مې راته ژاړي، ما ته پنځه ګونډه وړه، ما ته پنځه ګونډه وړه، که ډوډۍ راسره ډوډۍ رانه غواړي، که پنځه ګونډه نه غواړي، هره ورځ راته ژاړي، زه هېڅ شی هم نه لرم. باران بچی پری باشلو اکثر بچاچدلا غربت وغا وروره دغسې کوټه کې ناست دي، دغه قیمه موالې د قیمه رامې راځي، ژمی را باندې راغی، د کور سرپرست یم شفاخانه کې اچولی دی، دا څو ورځې مې همه ورځې ده چې بندي کړی یم دی، هېڅ شی په کور کې نه لرو، زه به یې اوس هم دغسې پردی کورو کې جارو کالي ورته اینځه، څوک شی نه راکوي، پیسې نه راکوي، دغه زړې کپړې راته په پیسو کې راکړه چې دغه واخله، نه اوس مې د په کټو لګیا یم، یو ځای رابندوه بل ځای رابندوه، دغه مریضه لورمه ده، دا 3 هفتې وشي چې مریضه ده پرته ده، د دې دغه څه نه لرم ورته چې یو پاکټ ګولۍ ورته واخلم، نه وړه لرو نه دوره لرو نه چای لرو، دغه واړه ماشومان دي هر څه رانه غواړي. زندگی و تېرېدله کوثر مو مانده ګرانه زندگی و تېرېدله باران بچی پرې وشلو اکثر به څڅېدله باران بچی پرې وشلو اکثر به څڅېدله غربت و غریبي افغانانو د دغې کورنۍ حالات تاسو ګورئ، دا دغه ورور ده، د ده دا بیچاره لاس هم لړزېږي، داسې په دې لاس کې چره پرته ده، ډاکټر اپریشن ورته لیکلی ده خو د اپریشن پیسې نه لري، سر کې چره موجوده ده، ډاکټر اپریشن لیکلی ده خو د اپریشن پیسې نه لري. وروره څومره وخت کېږي چې د لاس و سر کې د چره پرته ده؟ دا 9 کاله کېږي. 9 کاله یعنې 9 کاله ته دا اوسپنه په سر و لاس کې ګرځئ، د اپریشن درک نشته؟ 9 کاله کېږي پوه شوې، دا اوسپنې چره زه په سر کې او لاس کې ګرځم او اپریشن
پیسې نشته را سره زه پریشن په وکړم. د خوله دې چې بندېږي دا همدې چرې وجه ده، او دا لاسونه او ځان دې چې لړزېږي همدې چرې وجه دا ده. همدې چرې وجه ده. بیا څنګه وروره دغه ماشومان دا مور دی، دا مور خو دې په خټو باندې ده، خور دې په خټو باندې ده، دا چې ګورې زړه دې نه دردېږي؟ والا ولې م نه دردېږي پوه شوې، څنګه به م نه دردېږي پوه شوې، ځکه چې مور او خورم دي، ماشومان دي، دردېږي م ولې م نه دردېږي پوه شوې. دوست هلته خټې کس پرون مې ګوته خو کړه څټکي ما هغه پوه شوې، نن یې راته ویل چې نن ته کار مه کړه خټو غځه. که وزن جګولی شي کار نو کولی شي؟ دې لاس باندې وزن نه شم جګولی، دې باندې جګولی شم. څه غواړې ورور دا خلک چې تا ګوري ستا دا فامیل وکړو، تاسو خو باور وکړو دا ژوند هم چې زه ګورم ډېر بد حالت ته په تاسو باندې، خلکو نه څه غواړې؟ بس دې خلکو نه زموږ دا خواهش دی پوه شوې چې موږ سره هر څومره مرستې پوه شوې موږ سره یې وکړي پوه شوې. دا وګوره پوه شوې ژمی را روان دی، ټاټونه پسه دي پوه شوې، سوري دي، پلسټک وس هم نشته چې پسه پلسټک پرې راواچو. دوستانو واقعیت رښتیا وایي، ژمی را روان ده، بارانونه واورې لا شروع نه دي، دا خلک تر اوسه نه خپل هغه ژمي ته په غم کې دي. بره ترپال ده، چت شی نشته ده. کیمرامین ته ویلی شم چې ښکاره یې کړي تاسو ته، چت شی نشته، یو ترپال پلاستیک یې اچولی ده. او په دغې کوټه کې دوی تاسو مورې په دې کوټه کې شپه هم تېروئ؟ دې کوټه کې موږ بچه شپه هم تېروو، دې کې موږ ورځ هم تېروو، بچه ناست دي باد چې لګېږي دا ټول شی نه رانه باسي، ګړبه دا واړه پټ کېني ایرېږي ته دا چپه کېږي بچیا چپه کېږي، دې بیا ډېر بدي دا ژبه وخوري دغه نوک یې رانه خوړلی دی، خوله کې ګوته وله ورکړم زه دا ژبه ونه خوري، زه یې ونیسمه ګوته باندې مې خوله ولګوي ولګوي او خوړه ورته کړي وایي وینې هم خولې له راځي ژبه وخوري، ځګونه یې هم خولې له راځي، دغه سر کې دې سر کې چې چرې دي دې د وجه دې د وجې. دوستانو دغه د دغې کورنۍ حال ده، د دې ورور اپریشن، د دې ورور مصارف هر مسلمان چې په غاړه باندې اخلي. زموږ په سکرین باندې زموږ د ټلیفون واتساپ شمېره تاسو ته ښکاري، موږ سره اړیکه وکړئ. دوستانو نه غواړم چې دوی نور وغږوم، ویې ژړوم. دا وه دوستانو د نن ورځې خپرونه، تر څو بیا زه ستاسو د هم چوپړ کې حاضرېږم، په لوی الله م سپارم د الله پاک.